کله چې په انسان کې یو نقص وي، عیب وي، یو داسې خبرې چې هغه مناسب نه وي، نو دا په جای د دې چې دې کار ته انسان تشهیر ورکړي، په دې پلو پنډل کښېنوي، وایي په دې ځای کې په مجلس کې د هغه عزت توی کړه چې دا هم غیبت دی، دا هم دغه مسلمان عزت تویول دی، دا هم دغه مسلمان زیرول دی چې دا ټول هر یو پر خپل ځای باندې ډېره لویه ګناه ده او حرام کارونه دي. د دې علاج دا دی چې ته دغه د عیب په باره کې، دغه د نقص په باره کې هماغه کس ته ووایې چې په چا کې د عیب شته، خو په خیر خواهي باندې، په نرمو الفاظو باندې، په ښه لهجه باندې، په یوازې والي کې. ځکه که ته د خلکو په مخ کې هغه ته وایې نو ته هغه سپکوې، بجای د دې چې بیا ستا خبره ورته ومني، کیدای شي نقصان نور هم وکړي. ځکه دا عیب چې چېرته دی هماغه ځای د بندېدلو دی، نه دا چې په بازار ته پټنګي. زموږ ډېر خلک هغه څه کوي، دا یوه خبره سوه په یاد کې ونیسئ. نو ځکه همدا خبره کېږي، وایي چې په ما کې د عیب ولیدي ما ته یې ووایه، ځکه دا واس او اختیار له ما سره شته چې د عیب زه له ځانه لرې کړم، بل چاته نه. دغه سره دا وس نشته، نو ته بل چاته څه لپاره وایه، بل څوک څه په دې عیب باندې خبره. دویمه خبره، په حالت د پریشانۍ کې، په حالت د تکلیف او د مصیبت کې مذاق او ټوکې او پسخند، او په حالت د خوشحالۍ کې توانه او پیغور، دا دواړه داسې څه دي چې د دې د وجې په دوستي، په قرابت، په تعلقاتو کې هغه محبت او ښه سلوک دا د دوه انسانانو در مابین ختموي. اول خو دا په کار نه ده چې انسان ټوکې وکړي، بیا ټوکې هم خپل یو انداز لري. دا د ټوکو په نامه خلک ښکنځل چاته نه کوي، د ټوکو په نامه خلک نه بې عزته کوي، د ټوکو په نامه باندې خلکو اوس د خدای دښمنۍ ته ملا وهلې ده. یو سړی چې ږیره سپینه سي نو ښکر یې نه راځي، بس ږیره هم د دې سړي د دې انسان د غټېدلو علامه ده، د پوه هوښیار کېدلو. بیا وروسته ښکر نه راځي، بیا په توره ږیره سپینه ته واوښته نو بله ځواني مولاکه در باندې راشي. زموږ ستاسو دا بعضې کسان که انسان یې په میډیا باندې وویني، یا ګسره په قوم او په کلي په علاقه کې افسوس دی په دغسې مشرتوب باندې چې ستا خو د قرآن او د حدیث هیڅ علم او معلومات در سره نشته. ښه خبره خو دې نه دی زده چې خپلو کشرانو، ټولنې او همزولو ته یې وکړې. ستا چې خوله خلاصه سي نو ستا د خوله نه بېادبي دې ما پې مردارې راتویږي. د دې او د مردارۍ هیڅ فرق بیا نشته چې ته کنځل له خولې نه وباسې. ستا په خبرو نور څوک زیریږي، ستا په خبرو باندې د خلکو عزت تویږي، ستا په خبرې د خدای دښمني. لکه څنګه چې د غیبت کول ناروا دي، دغسې اورېدل ناروا دي. لکه څنګه چې د یو ناروا خبرې کول ناروا دي، دغسې اورېدل هم ناروا دي. په دې کې څه فرق وسو؟ او د لمانځه سستي، په لمانځه کې کهالت، په لمانځه کې بې باکي، دا د دې دلیل دی بزرګان فرمایي چې ستا د ایمان کمزوري دي، ستا د ایمان د ضعف دلیل او نشانه ده او علامه ده. دوستانو څومره کسان دي چې هغه په لمانځه کې ډېر کاهل او ډېر سست، کله کړی کله نه کړی، ورسره بې باکۍ. دا کمزوري ایمان به تا ته په کوم ځای کې په ښه درس په کوم ځای کې به تا خلاص کړي. شمارې یې دا 3 خبرې سوې. دنیا ګرد مکمله تاسو راواخلئ، راځه پسې تر ملکه پورې، راځه تر ستا در ښاره پورې، راځه ستا تر خپله کور، ټبر او خاندان او تر نغري پورې. داسې پرېږدې نو دا خود به خوده بد کېږي، دا خود به خوده دا میدان د بدو ګرځي. خو دا د دې وجې نه چې څوک بد کې کوي د هغو د وجې نه، نو بیا څنګه؟ دا د ښو خلکو د چوپوالي او د ښو د کوشش د نه کولو له وجې
دا دنیا بیا د بدو په مثال باندې اوړي، بیا د بدیو خواته ځي. د ښو مثال د نور او د رڼا دی، او د بدو مثال د تیارې دی. دوستانو چې رڼا نه یې هلته خپله تیاره راځي. د رڼا لپاره ضرورت دی. نورونو یو څوک چې ناپوهي د کښینې نه ولې خلک ګیله نه کوي؟ خو ناپوه دی، جاهل دی. حیوانه ولې خلک ګیله نه کوي؟ تاسو کله حیوان ته کښېنستلی یاست چې ولې دې داسې وکړل، ولې دې داسې وکړل؟ نو که ستاسو کور دی، که ستاسو ټبر و خاندان راځه در مملکته تر هر ځای پورې د ښو خلکو د نه کوشش او د چوپ اوسېدلو له وجې هغه کور، هغه ځای، هغه ملک، هغه علاقه، هغه خطه د ځمکې په بدۍ باندې بیا بدلېږي. دا د بدن د بدۍ د وجې نه، د دې اصل سبب دا دی. راسه رامخکې څه دا د هر انسان او د هر مسلمان مکلفیت دی چې ته په خپل هم ښه وکړه او بل ته هم د ښو دعوت ورکړه. بد تر پښو لاندې کړه او بد په خپل هم بد مه کوه، بد د بل هم د بدو سره وګرځوه. دوستانو له دې نه لا هم یوه مهمه خبره درته کوم، په پام کې ونیسئ، غور ورباندې وکړئ، سوچ ورباندې وکړئ. تاسو وګورئ که چېرته د انسان رڼا و مخ ته نو د انسان سایه، یعنې لکه مخامخ چې په لمر ورځغلې، د انسان سایه د انسان شاته یي که نه یي؟ د موټر بتۍ لګېږي، تور روان یې، هغه موټر پر طرف باندې ستا سایه به ستا د وجود او د بدن ده ستا تر شا یي که نه؟ او ته به پسې یي که به ځش کېږي؟ در شا به در پسې وي. که ته په هر څومره سپیډ باندې ځي. برعکس که د انسان بیا دغه رڼا، د بلف لایټ، دغه برېښنا دا د شا په طرف باندې او ته مخکې ځغلې، ستا سایه به له تا نه مخکې همدارنګه ده که بل رنګه؟ دا خو ټول تاسو منئ چې همدغه رنګه ده. دا تجربې خبره ده، هر چا تجربه شوې ده. اوس یې نه تجربه کوی سي، دا اوس کې دا خبرې چې اورئ. بزرګان فرمایي دغسې د دنیا او د آخرت مثال دی. که تا خپل د دین علم، دین او د خدای بندگی، د اسلام مبارک او سپېڅلی دین ستا خپل مقصد د پیدایش دا دې مخ ته وګرځوي، دا رڼا ده، نو ته به په هغه پسې ځغلې، مقصد به دې حاصل وي او د دنیا نصیب او عیسا هغه ضرورتو شیان دي، هغه بیا هم تا نه پرېږدي، هغه به په تا پسې راځغلي لکه اسایه چې در پسې. خو ته به خپل مقصد ته ګوره، ذکر کوه، فکر کوه، تقوا کوه، پرهیز کوه. ستا به ته په هغه پسې ځغله، په رڼا پسې، په دین پسې ځغله، ستا نصیب به په تا پسې. برعکس لکه نن چې ډېرو انسانانو و دین ته شا کړې ده، په دنیا پسې مخ لمون پسې رانغښتې ده، نو د هغو مثال دی لکه رڼا چې تر شا یې سایه به دې مخکې، نو د دې هم دنیا در مخ ته ده، دی پسې ځغلي هغه ځینې ځغلي، دی پسې ځغلي هغه ځینې ځغلي. نو نه بې هغسې نه بې هغسې، خدای ناکرده وي دي پلانې دواړې خطا شوې. تاسو خبرې اورېدلې ده؟ او آخر کې دا خبر هم در سره یاد وساتئ، که چېرته وي غواړې څه شي غواړې، سر خو به خلاص کړو. که دا غواړې چې د مرګ وروسته ستا د خوښې مطابق زندگی، ستا د رضا مطابق زندگی، ستا د خوشحالۍ زندگی، ستا د لاس دی شولو زندگی، ای عزیزه هغه زندگی الله پاک پر دې زندگی موقوفه کړې ده. دا زندگی ته د رب د خوښې مطابق تیره کړه. دا زندگی، دا د دنیا ژوند او زندگی، دا به ته څنګه تیره کړه؟ د رب د خوښې مطابق. نصیب رات وایا قبل چا